د هند او پاکستان ترمنځ په تازه کړکېچ کې د پاکستانیانو د وژل کېدو خبرونه خپاره شوي. څومره مرګ ژوبله پکې اوښتې، بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. هندي رسنۍ وایي پر پاکستان د هند په بریدونو کې لسګونه ترهګر وژل شوي دي. د هند انډیا ټوډے ورځپاڼې د لوړپوړو امنیتي چارواکو له خولې راپور ورکړی چې د څلورنۍ یا چهارشنبې پر سهار هندي ځواکونو په پاکستان او د دغه هیواد تر ولکې لاندې کشمیر کې د ترهګرو پر پټنځیو په بریدونو کې له 80 ډیر ترهګر وژلي دي. په دغو بریدونو کې د جیش محمد، لشکر طیبه او حزب المجاهدین ډلو پورې تړلي 9 د ترهګرو روزنځي په نښه شوي دي. د لوړپوړو چارواکو په وینا له دغو بریدونو 2 لوی بریدونه په بهاولپور او مریدکې کې د جیش محمد پر مرکز شوي دي چې پکې شاوخوا 50 ترهګر وژل شوي دي. په راپور کې راغلي د بریدونو پر مهال په مریدکې کې یو جومات چې د لشکر طیبه مرکز و په نښه شوی دی. اخوا د هند استخباراتي ادارې په نورو بریدونو کې هم د تلفاتو شمیر تاییدوي. راپور ډیروي لومړنۍ ارزونې ښیي چې په ټولیزه توګه د 80 او 90 ترمنځ ترهګر له منځه وړل شوي دي. خو پاکستان بیا وایي چې په دغو بریدونو کې د یو ماشوم په ګډون 8 ولسي وګړي وژل شوي دي. راپور وړاندې کاږي چې له دغو بریدونو وروسته پاکستاني ځواکونو د جمو او کشمیر پولې په اوږدو کې درندې ډزې پیل کړي دي. هندي چارواکو بیا ویلي چې په دغو ډزو کې 3 ولسي وګړي وژل شوي دي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستانی سیال محمد اسحاق ډار سره پر ټلیفون د هند او پاکستان پر کړکېچ خبرې کړې دي. خبرپاڼه ډیروي حاکان فیدان د هند له لوري پر پاکستان برید د دغه هیواد له ملي حاکمیت څخه سرغړونه بللې او د سیمه ایز امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه یې خپله اندېښنه څرګنده کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا ښاغلي فیدان له پاکستان سره د ترکیې پیوستون څرګند کړی. په خبرپاڼه کې راغلي دواړو مشرانو هوکړه کړې چې د بدلیدونکي وضعیت په اړه به له نږدې همغږۍ کې پاتې شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.